नजाशी बादशाह मुशरिकीन मक्का वर तरागलिऊ शैतानी ورته کړي وا ورته وی چې بادشاہ صاحب دا کم مسلمانان دا موحدین چې ځان لوي د مکې نه ستا خواله راغلي دي دا ګور ډېر خراب خلق دی د دوی نظریات ټیک نه دي نجاشی بادشاہ ډېر هوښیار سړی و موجوده وخت کې خو حکام چې دي بادشاہان یا افسران هوښیاران وایي چې دوی له الله غوږونه ورکړي دي سترګې ولندې ورکړي چې بادشاہ چې و هغه د دې وخت بادشاهانو په شانته بې سترګو بادشاہ نه و د سترګو والا و هغه راوغوښتل صحابه کرامو له سوال جواب ولېږو صحابه کرام راوغوښتل ورته وایي چې صحابه کرامو تاسو مال دا حال بیان کې چې تاسو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو له دعوت درکې تاسو نظریات سدي مال بیان کړي د مکې د بادشاہ خبرې صرف وانه وردا بلکې بل طرف نه هم تحقیق کړي چې جانبینو نه تحقیق وشي فیصله وکړي جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ ورته پاسې دو ورته وی چې و بادشاہ منګ ډېر پتیارو کې نختیو منګ ډېر د کفر او د شرک پتیارو کې پراتو منګ داسې قوم چې ژوندې لونه به منګ خولې منګ داسې قوم چې منګ به کانو لوټو بوټو ته سجدې لګولې منګ داسې قوم چې منګ د پخوانو پراپګنډو نه ډېر زیات متاثر وو منګ به انسانانو له سجدې لګولې او منګ به ورغلو یو عام انسان لا او منګ به هغه له سجدې تعظیم کولا سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم راغې هغه منګ له دعوت راکړه د الله طرف ته منګ ته وی چې ګوره یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا منګ له داویل دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خلق دا سه وای چې نشتا لایق د عبادت نشتا د نظر و نیاز لایق نشتا د منښت قابل بل ذات نشتا د اولادونو ورکولو والا نشتا د زړونو رزونو معلومولو والا الا الله مگر یکی الله دې او من خلق لدا دعوت ورکوې بادشاہ من خلق تداوایو لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد زمن کار داده چې من مخلوق د مخلوق بندګې نخلاص کو من دا مخلوق خپل رب طرف ته متوجی کو خپل مخلوق د الله جل جلاله مخه ته ودرو چې دا مخلوق صرف د رب العالمین عبادت شروع کی الله نه علاوه بل چاله دا شاهنشاه سرخ کتن کی بادشاہ ورته وی چې واقعي تاسو کو صحیح دعوت ته او دا هغه دعوت ته چې حضرت عیسی علیه صلوات و سلام هغه عیسائی بادشاہ هغه ورته وی چې دا هغه دعوت ته چې حضرت عیسی علیه صلوات و سلام بیان کړو هغه دا ویلی و چې ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم اے مخلوقہ اللہ زما ہم پروردگار دے پروردگار عالم میرا بھی پالنے والا ہے تمہارا بھی پالنے والا ہے اغما لهم رزق رکولو والا دے او تاسو لهم روزه در کولو والا دے کله چې رزق ورکولو والا آغا دے کله چې د احسان کولو والا دے نو فعبدوه نو بیا خالص دا هغه عبادت کوي د بل چا عبادت خو بیا نه خایي کنه کله چې د احسان کولو والا هغه ذات دے ساده لا غزاد در کړي رام جسم و بدن و وجود در لا غزاد در کړي دي سترګې او غوګونه در لا غزاد در کړي دي او په دنیا کې رزق در لهم الله در کوي او ټول انعامات در باندې پروردگار عالم کړي نو بیا خو ډېره بده خبره ده چې ته د بل چا د پاره سجده او عبادتونه کوي نو فعبدوه صرف اللہ تا عبادت کوا هذا صراط مستقیم دا نیغلار دا
نو نجاشی بادشاہ ورته وی چې دا هغه دین دی کم چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام راوړیو والله تاسو لما پناه درکړې ده زه به هرګز تاسو مشرکینو ته واپس نه کما. صحابه کرام داسې خلکو